وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور وایي چې د موږ د اهل سنت والجماعت عقیده خدا ده چې یو سړی غلا وکي نو د دې غلا خالق خو الله ده، نو ولې د سړي ته عذاب ورکول کیږي؟ محترمه، که خالق الله ده، کاسب یې دی ده، کسبګر یې دی ده، نو د ته په دې کسب باندې چې الله عز وجل اختیار ورکړی ده، ځکه د ته عذاب قطع دیت په د باندې سته ده. وروره، الله پاک دې روغ جوړ لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي د هلمند ولایت نه چې مثلا یو سړي چاته ځکه په اجاره ورکړ 3 کلونو دپاره، هغه د عقد موده پاتې ده، عذر نه ده موجود، بدون د عذر نه دی فسخه کولی سي که نه؟ محترمه، علما خو فسخه د عقد اجارې چې کوي په عذرونو پورې تړي، نو که عذر وي هغه ځکه ولا مدیون وي، ځکه خرڅوي یا نور داسې شرعي عذرونه وي، کولی سي. بغیر لغه نه چې موده د عقد پاتې وي نه سي کولی. وروره، الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې امام 4 رکعتي لمانځه کې ده، یو رکعت اخرینی د ګیر که 3 رکعتونه د تا نه تیر سول، نو ته چې امام سلام وګرځو، دا 3 رکعتونه چې ته راګرځې څه طریقه باندې به راګرځې؟ محترمه، اول 2 رکعتونه به ډک کوي، بیا به اخرینی رکعت تس کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره. یعنی معنا چې ته جیک سولې امام سلام وګرځو، نو دغه رکعت به ډک کوي، بیا به چې خلاص چې که تحیات لله به وایي، ځکه تا دا اوله قاعده ده. بیا چې کله تحیات لله دې خلاصه کړه، بل رکعت ته جګېدلې، نو هغه به هم ډک وایي. بیا چې 3 رکعت چې تنا ځان ته کوي، هغه به تس کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاهد الله حماسی په نامه یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې کله امام په منبر باندې کینی، نو پښې هغه کته خانه کېږدي، نو که بیا داسې وسي چې مثلا یو سړی په همغه کته خانه باندې قرآن کېږدي چې کله تلاوت کوي، پروا نه کوي. محترمه، دا خو نو بېعزتي نه ده، ځکه په منبر باندې دی کینی او ته بیا په منبر باندې په هغه جې باندې بل وخت کې قرآن کړي، مشکل نه لري. وروره، الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې نصرت وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد اسماعیل همت په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې کوم ملګری وایي چې مونږ اودس کوو، د مونږ د ګیرې ویښتان تویږي، نو دا څنګه ده؟ پروا نه کوي. محترمه، ښه خبر دا ده چې ویښتان سړی لکه کتابونو کې راځي، یا ویښتان یا نوکان ته سړی واخلي په یو پاک جي کې دی دفن کی، کوشش دی وکړي چې داسې مردار جي کې ترې نه غورځېږي، او که غیر اختیاري غورځېدل بیا مشکل شرعا نه لري. وروره، الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سورت یاسین یا قل یا الکافرون سورت په اجتماع سره ویلل څرنګه دي؟ نو محترمه، التزام د ما لا یلتزم، چې په شرع کې کوم شی لازم سوی نه وي چې تی التزام وکړي، دا بدعت ګرځېږي. نو که دغسې یو سړی تجربه سوی یا دعا ښه قبلیږي یا کوم بل څه مقصد یې پکې پروا نه کوي، او که داسې لازم یې ګڼي، نو التزام د ما لا یلتزم وروره بدعت. وعلیکم السلام. عبدالله قیس په نامه یو ورور پوښتنه کوي د ایران نه. د ورور پوښتنه داسې ده که چیرته مثلا یو سړی په 2 رکعتونو کې په اول رکعت کې یو سورت وایي، په دویم کې ترویر سي، بیا پروا نه کوي. محترمه، تکرار د سورت شرعاً بیا مشکل نه لري. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم. محبوب عمر اعدادي په نامه یو ورور پوښتنه کړې چې د موږ په وطن کې دغه غاړې یا نستوڼي خامک جوړیږي، علماء ناروا بلیدی وي. محترمه وروره، هغه تحقیق درلېږلی دی، هغه د سره واوره، دا شرعاً هیڅ مشکل نه لري. وروره، الله پاک دې جوړ لره. وعلیکم السلام. مصباح الله په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی مثلا په لمانځه باندې اقتدای امام پسې وکړه، لمونځ جهري لمونځ ده، نو هلته امام قرائت شروع کړی ده، دی وایي موږ به سبحانه وایو که نه محترمه، ته به استماع د قرائت کوي او ته به هغه نه کوي څه ورته وایي، سبحانه نه وایي. وروره،
دا صحیح خبر ده، الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. قاری مسعود حماسي په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې په کورسۍ کې چې جماعتونو کې لمونځ پکې څرنګه ده. نو محترمه کچيري دغه د عذر په بنا باندې وي ان شاء الله پروا نه کوي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسې.